پاکستان افغان طالبانو ته په رښتیا د ټي ټي پي د ځپلو لپاره پیسې ورکوي. تازه طالبانو څه ویلي دي؟ پاکستان دغه غوښتنه کله کړې ده؟ جزئیات را سره په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د تحریک طالبان پاکستان د بې وسلې کولو لپاره د پیسو د غوښتنې په اړه د پاکستاني رسنیو ادعا رد کړله. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې چې ویل کېږي د پاکستان پوځ ته نږدې ده، په دې وروستیو کې ادعا کړې وه چې د طالبانو حکومت کابل ته د خپل سفر پر مهال یو شمېر پاکستاني پوځي او امنیتي چارواکو سره په لیدنه کې د ټي ټي پي د غړو د بې وسلې کولو او بیا میشتېدنې لپاره د پیسو غوښتنه کړې وه. د طالبانو د حکومت ویان د دغه راپور پر ردولو سره ټینګار وکړ چې هیڅ هیواد به د افغانستان له خاورې نه ګواښل کېږي او د طالبانو حکومت خپل هیواد د امنیت د تامینولو لپاره بهرنیو پیسو ته ضرورت نه لري. ذبیح الله مجاهد ویل، موږ اجازه نه ورکوو چې د افغانستان خاوره د بل هیواد په ځانګړې توګه د ګاونډیانو پر ضد وکارول شي. په دې لار کې به خپل ټول توان او وس په کار واچوو او انشاءالله زموږ خپلې هڅې به کافي وي. د پیسو غوښتنه کول رښتیا نه دي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف په مشرۍ د دغه هیواد د پوځي استخباراتو رئیس او یو شمېر نور چارواکي څو ورځې مخکې کابل ته راغلي وو چې د سفر په ترڅ کې د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو له امنیتي او دفاعي چارواکو سره ولیدل. د دې کتنې په لړ کې د پاکستان د آی اس آی د مشر او د طالبانو د حکومت دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد ترمنځ د توندو خبرو د تبادله کېدو په اړه هم راپورونه خپاره شول. د چارو ځینې کتونکي وایي چې د پاکستان پوځ او استخبارات د افغان او پاکستاني طالبانو ترمنځ د بدګمانۍ د رامنځته کولو لپاره داسې تبلیغ کوي چې که پاکستان افغان طالبانو ته پیسې ورکړي، پاکستاني طالبان او د هغوی ارمان به وپلوري. په وروستیو ورځو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ په یو راپور کې ولیکل چې احتمال نه لیدل کېږي چې د افغانستان طالبان دې د پاکستاني طالبانو له ملاتړه لاس واخلي. راپور د دې دلیل د پاکستان اقتصادي ستونزې بولي او وایي چې طالبان احساس کوي چې اقتصادي ستونزې د پاکستان له لوري د ټي ټي پي پر ضد د پراخو عملیاتو مخه نیسي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښ شوي ډالۍ کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.